د قریش مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف څنګه چې قریش مینناک شول یعنی د ژمنی او وړنی مسافرت سره مینناک فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نو هغه ته کوي چې د دې کور د پروردگار عبادت وکړي چې هغه له لوګي وژغورل خواړې ورکړل او لویری وژغورل امنیت ور په برخه کړ